ښځه که قمقله و سیرت صاحب نو بیا ژوند ورسره نه تېرېږي. قمقله دا ده چې د هوښیارې ښځې چې دي هغه د میړه د کالیو خیال ساتي. دغه د کالیو وخت دی، په کار دا ده چې کالي وتوي. دغه د غسل وخت دی، په کار دا ده چې اوبه تیاري. دغه د میلمنو وخت دی، بیا دا میلمانه خپل مراتب لري. د کمزوری میلمه، وسط میلمه، اعلی میلمه، د هغې موافق ورته خوراک تیار کړي او د ده عزت جوړ شي. داسې د ماشومانو تربیت کې هم نو کله چې ښځه عقلمنده وه بیا د دوی په منځ کې اختلاف هېڅکله نه راځي. او که دا قمقله وه میړه ورته یو غوسه وکړي، دی مور او پلار ته رسوي، دی ورونو ته رسوي، بیا د دې کور خبرې هلته وړي، بیا د هغې کور خبرې دلته راوړي، دا د هوښیارې ښځې کار نه وي. دا خو بیا دوه کورنیو په منځ کې د اختلاف پیدا کوي. نو د اختلاف دا شپږم سبب دا دی چې دا ښځه هوښیاره نه وي، نو ښځه به عقلمند دی. دویم نمبر صفت په ښځه کې دا دی چې دی به بخیله وي. سړي کې خو د سخا صفت دی، هغه باید سخي خو ښځه به بخیله وي. د میړه د مال لحاظ به ساتي. یو عالم لیکلی دی چې ما یوه ښځه ولیدله په خوب کې جنت کې ګرځېدله. وایي ما ورته وی چې پس کم عمل باندې خدای پاک جنت ته راوستی؟ راته وی زه په سوکي راوستم. مې سوکی کوم شی دی؟ وی چې کله به ما په دې نغري کې ترکاري یا اوبه چې تیارې کړې، نیم لرګی به سوځېدلی او نیم لرګی به پاتې و. نو ما هغه همداسې نه پرېښوده، هغې باندې به مې اوبه واچولې چې آینده کې به دا نیم لرګی بیا کار وکړي. دا زما د میړه مال دی چې بې ځایه استعمال نه شي. الله تعالی راته وفرمیل چې تا د میړه دومره قدر د مال کړی دی نو جنت ته ځه. نو ښځه کې به بخلي، د میړه په مال به خفه کېږي، بې ځایه بوره توی نه شي، بې ځایه اوړه توی نه شي، بې ځایه مالګه توی نه شي، اور کوتۍ خرابه نه شي، اور خرابه نه شي، لرګي ونه سوځېږي. دی به د میړه په دې مال باندې دا خفه کېږي. چې دا خفه شي نو بیا د دوی په منځ کې اختلاف نه راځي، ځکه چې هغه بیا لږ وخت لږ خرچه چې دی د ډېر وخت لپاره کار کوي، د ډېر وخت لپاره کار کوي. او که نه ښځه سخی وه نو سیرت صاحب دا خو چې بادشاه هم شي بیا ورسره نه شي ټینګېدلی، ځکه چې هر څوک راځي او دا ورته شوینه ورکوي. اکثر زمونږ او ستاسو ښځې داسې سخی وي چې د پلار کور نه څوک راشي که نه نو بیا د دې میړه د کور نه پوره یو پڼ ورته تړي، ویلې خورګانو ته هم ورکوي، پلار ته هم ورکوي، ورونو ته هم ورکوي. نو بیا هغه سړی په هغې ځکه خفه کېږي چې خو غریب وي، په ډېر تکلیفۍ او په تکلیف او مشکل باندې دغه مال او پیسې ګټلي دي، دلته ښځه سخی ده نو دې دغه تاوان وکړو. نو ښځه به سخا کوي خو په خپل مال کې. زمونږ فقها وایي که ښځه صدقه ورکوي نو د میړه طبیعت ته به ګوري. که د میړه طبیعت یې سخت و نو بیا ښځې دپاره په کور کې صدقه ورکول حرام دي، نه به یې ورکوي. او که طبیعت یې درمیانه و بیا به هغسې درمیانه صدقه ورکوي. که طبیعت یې د سخا و نو بیا خیر دی، که دی هم لږه سخا وکړي نو خیر دی، د میړه حالت ته به ګوري. نو دویم صفت په ښځه کې دا دی چې دا به بخیله